سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت او منظم یاست. دوستانو د په ویډیو کې هر کله وایم په دې حالت کې د خوښ وړ به مو ګرځېدلی، خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ ګران کلک یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بیل نشان هم کړئ تر څو هره یوه ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او راځو ویډیو شروع کوو. ملګرو، ګلڅانګه واده، یعنې زه ځکه نه کوم چې خوند به مې را باندې بندیزونه ولګي او خپلې خوښې ته به مې نه پرېږدي. د کوزې پښتونخوا د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ګلڅانګه وایي چې واده ځکه نه کوي چې بیا به یې پرې خوند بندیزونه ولګي او خپلې خوښې او خپلو ارمانونه به پوره کولو ته به یې نه پرېږدي. ګلڅانګه چې لومړی په پښتو ډرامو کې هم کار کوه، اوس یوازې سندره وایي او ډېر البمونه یې هم خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې د سندره په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه په یوټیوب کې خپرېږي. د ډیوا راډیو خبریال فاروق فراق له نوموړي سره مرکه کړې ده. په دغه مرکه کې ګلڅانګه وایي چې له کوچنیوالي سندرو سره شوق وه، بیا چې کله هنري نړۍ ته راغله نو په یو شمېر ډرامو کې هم کار وکړ. په فلمونو کې هم ورته د کار وړاندیزونه وشوه، خو یې په فلمونو کې کار ونه کړ ځکه غواړي چې خلک یې د یوې سندرغاړې په توګه وپېژني. ګلڅانګه چې مور او پلار یې مړه شوي دي، اوس له خپلو وروڼو سره اوسېږي. وایي چې په پیل کې یې کورنۍ مخالفت وکړ، خو یو ورور یې تر څنګ ودرېد او اوس یې هېڅ هم څوک مخالفت نه کوي. ګلڅانګه لا پیغله ده، وایي نه یې مینه کړې او نه یې هم واده کړی، واده ته زړه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې ګلڅانګه ډیوا راډیو ته ویل چې واده له دې امله نه کوي چې اوس یې د خپل خوښې او آزاد ژوند دی. که چېرته واده وکړي نو بیا به یې د ژوند او خاوند هغه د کورنۍ په خوښوي. هغه وایي پوهېږم چې د واده وروسته به مې راباندې بندیزونه ولګېږي او بیا به خپل ارمانونه او خپلې هیلې پوره نه کړی شم. دوستانو، دغه زموږ ویډیو په دې ویله چې د خوښیو وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بل ویډیو بیا هم د خدای په امان.